بل چا تپوس کړی ده چې یو ماشوم وشي ماشوم یا ماشومه وشي نو هغې ته اذان کول بغیر د اودس نه څنګه دي نو افضله خو دا ده چې اودس کې اذان وشي افضله طریقه دا ده سړی د مانځه دپاره هم اذان کوي نو چې اودس وکړي نو جایز ښه خبره ده چې اودس کې اذان وکړي او که نه بغیر د اودس نه اذان وشي نو بیا هم جایز ده او بلا کراهت جایز ده نو که یو سړی د ماشوم وشي او غوږ کې ورته اذان کوي نو ما راته وي افضله طریقه دا ده چې اودس دې وي او که بغیر د اودسه دې هم اذان وکړو نو جایز ده بلا کراهته خو افضله طریقه دا ده چې اذان به په اودس کې کوي افضله دا ده او نور جایز کو چا بغیر اودس حکم نو جایز ده ماشوم چې وشي نو هغه ته چې اذان کوي نو غوږ کې به ښي غوږ کې ورته اذان وکړه په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړه او جینۍ چې وشي نو هغه ته په دواړو غوږونو کې اذان وکړه ولې هغه خو جومات ته نه راځي که نه نو هغه به چې صرف اذان اوري بس کور کې به بیا لمونځ ته ولاړه وي